قرون یو غټو نعمتونو کې یو لوی غټ نعمت دی الله فضل دی الله فضل هغه ته موږ الله مهرباني دی الله کرم ویلو اور کوم آیات چې ماول سورہ عیسی دی آیات رب العالمین په دې کې فرمایي والله یختص برحمته من یشاء الله پر خپل رحمت باندې خاص کوي چې الله چاته وغواړي والله ذو الفضل العظیم الله دې لوی فضل خاوند امام مسلم رحمه الله جو حدیث ذکر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کار فرمایل قارب وسددوا دما صحابه رائے اعتدال اختیار کو مقاربت تغلشی القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير یا اللہ کسی بندگی کوئی یا اللہ طرف قدا سے تلل چپائی کی غلو نہیں دی حد نہ تیرے دل دیر خلق دی حد آمن اقبالش لیکن دیگه مثالیو دی نصاراو دی عیسیٰ علیہ السلام پر حد کی غلو اکڑلا آغای دی علومیت دی ربوبیت درجی تا ورسو دی حد نپور شو اور دی تقصیر و دی کمی دیگی مثال دی نصارا دی یهود را چی یهود دی عیسیٰ علیہ السلام پشان کی گستاخی اکڑلا دیگا پشان کی بیزتی اکڑلا نو اسلام پر مین نشکی اعتدال و اللہ دا چی عیسیٰ علیہ السلام نا الہ دا نا دسین در کسر یهود گنی آغاد اللہ روح اللہ دی اللہ کلیمہ و دلو شاہ والا دسین در کسر یهودی خدا سین در کسر دی مو پاومت کی غلو آغدار لکپال انسانانو دا نیکان خلق دی پل حد نپورت شوی چرا دی دول قبرونو تبزرون دول با عجبون اوارو دی دول قبر دا کاری وزان پسن مگو جاروگان وزان پر مگو دی دول درباد آمانی بسرشو تل درجه تورسو تا خلوز رو و تا سن دا پکا سوڑی دی اولیاء دی نکانو بیدتیو کی دا وہ تسمت خبرو کی تا سن نو دی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قارب تاسو دی اعتدال لا اختیار کو وسددوا استقامت اللہ پر دی اختیار کو وعلموا وقدوی خبر بات خزان کوئی کو چه لن ینجو احد منکم بعمله یوں سڑے پتا سو کہ بخبر عمل والی جنت نشی دلائے نجات نشی مندلائے صحابہ کرام فرمائے ولانت یا رسول اللہ اے اللہ علیہ وسلم تب بخبر عمل والی نشی کامیاب ہے اے اللہ رسول اللہ لقد اللہ رسول اللہ فرمائے ولا انا ظہر نشم بشکل ہے الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل مگر چا اللہ بخبر رحمت کی بخبر فضل کے اول نالیولا پٹوی کی مالا مگر بشکل ہے دیو جنا ہمیشہ دے اللہ رب العالمین فضل ورچی اللہ فرمانے فضل وکی اللہ یا اللہ مونږ دې اهل وګړي چې چا باندې فضل وکړي ولې مسجد ته چې موږ راشو نو دې مسجد دې ننوتل رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه اللهم افتح لي درود علينا اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي اور سره دا دعا اللهم افتح لي ابواب رحمتك یا الله ما ته خپل رحمت دروازې کولای زګ جمعه د څه ځای ده اللہ دے رحم زائدہ دے اللہ دے مہربانی زائدہ دے اللہ دے ملمستی زائدہ دے اللہ دے ملائکو دے دینا سو زائدہ طول رحمت اللہ دے پڑے گی لیا اللہ دے خبر رحمت دروازہ ماتم کولا وہ شکر مسجد نمون بارو نو باہر دنیا کی شہی غمون لگے گناہون لگے فتنی دے اللہ نا بغیر طول دیر داسې سيزونه چې انسان د الله د رحم نه اړوي نو په دې الله نه څوړ چې جمعه نه وایو نو د الله ډیر صفاتونه دي چې الله تعالی وایي خو موږ رسول الله فرمایي چې تاسو مسجد ته بار وځو نو دا وایي الله
ويروات امام احمد کی راسي دي اللهم افتح لي ابواب فضلك يا الله جمعه چراتما متاز سوال بکړه الله دې رحمت دروازه ته کلاوي وځنه ګوزار کا یا الله دې خپل فضل دروازه راوړه یا الله فضل ورکړه نو فضل له الله دا یو لوی نعمت ده چې چا ته ملایږي